د عرفات د ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې رب العالمین دا دین پوره کړی دی. د چت ورځ ده دین به پوره شي. عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه دا روایت ته په صحیح بخاری کې شته چې یو يهودي دا خبره وکړه عمر بن خطاب ته، وی دا کوم آیت چې په تاسو نازل شوی دی کدا چې ته په موږ نازل شوی لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، نو موږ به دغه ورځ نه اختر جوړ کړی. هغه ته دا کوم آیت ته نه دا آیت ود دی يهودي واورو دا آیت چې د عرفات په موقع باندې نازل شوی دی. الله سبحانه وتعالى په سورۃ المائده کې وی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله وینن ما پتا سو باندې خپل نعمت پوره کو دین می پوره کو او زه په دې راضیم چې اسلام ستاسو دیني. دا عظیم آیت او دا اوچت آیت دا کوم ځای کې نازل شوی دی؟ د عرفات موقع. عمر بن خطاب رضی الله عنه وی قد عرفنا ذلك اليوم، من تغرز معلوم ده، من تغزیم معلوم دي الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. کوم ځای کې رسول الله آیت نازل شوی دی وهو قائم بعرفه يوم جمعه. رسول الله په عرفات کې ولاړو ورځ د سوا د جمعې ورځ و. عرفات ورځ دغه ورځ ده. عرفات هغه ورځ ده چې په دې باندې رب العالمین قسم خوړلی والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع والوتر جفت او طاق. عبد الله بن عباس رضی الله عنه الشفع چې ده دا کوم چې جفت ده يوم الاضحى. يوم الاضحى د اختر د ورځ لسم ورځ ده کنه دا جفت شو. او وتر چې ده کوم دی يوم عرفه ده نه هم تاریخ ده. او دغه امام اکرمه امام ضحاک هغه دا خبره کوي الله سبحانه وتعالى په دې مبارک ورځ باندې قسم خوړلی. د عرفات ورځ هغه ورځ ده چې څومره انسانان چې د عرفات په ورځ د جهنم نه آزادول کیږي دومره په بل ورځ نه آزادول کیږي. حدیث کې راځي صحیح مسلم کې عائشہ رضی الله عنها رسول الله دا خبره کړې ده ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. دسی ورځ بل نشتی چې الله به دومره انسانان د ور نه آزاد کړي لکه څومره چې د عرفات په ورځ آزاد دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله اکبر وانه ليدنو الذي دنیا د اسمان تر کوزي په ورځ د عرفات په ورځ په اخرنی ټیم کې الله سبحانه وتعالى د عرفات ولا تر نږدې شي ثم يباهي بهم الملائکه بيد الملائکه مخکې د غوي تذکره کوي فيقول ما اراد هؤلاء اجي دوی سغوړي راغلي. یو روایت کې راځي ان الله عز وجل يباهي ملائکته. الله سبحانه وتعالى په دغه ورځ ملائکه په مخ کې چې دغه تذکره کوي د عرفات والا به ملائکه ته وي انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا. وګور زما دي بندگانو ته خړ پړ راغلي دي ماته ولاړ. عرفات ورځ حجیان په ډیر سخت کې په دغه په حج کې دغه ورځ سختي انسان تګي می وګي می زم نه نو خړ پړ ولاړ. دا ورځ ده چې الله سبحانه وتعالى به انسان د ور نه آزادي. عرفات ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ چې روزه ونی و د 2 کالو ګناونه د الله سبحانه وتعالى بخي. ابو قتاده رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم صيام يوم عرفه. عرفات د ورځې روزه نی و احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. زوی د الله نه د امید ساتم چې د عرفات روزه چې د تیر شي کال ګناونه دي د لاسه بخله کی او د روان کال ګناونه بخله دی وی روزه د لاسه 2 کال ګناونه د الله سبحانه وتعالى بخي. خدای روزه د حجی د پاره نه د غیر حجی د پاره. حجی چې په حج کې هغه به د روزه د باغنه نشي د روزه او خلق د پاره چې کوم حج لا نه دي تلی ما تاسو ته نصيحت ته چې د روزه تاسو نه غره پاتې نشي او کله تاسو نه پاتې شو نه زمم چې دا ډېر بدبخت انساني چې په دې کال کې د یو ورځ راځي والله په 2 کال ګناونه بخي او د دارو جمعونه نشي. په دغه رسول به دا کار کوه چې ځان سره جماعت له نور کسانو بوزه لکه ته مثال کې لس کسان بود لکه ته چې لس روجي نه څومره ثواب دي. 15 دی بوتلو 2 دی بوتلو 3 دی بوتلو څومره چې کسان تاسو سره بوزان سره بوزي دومره به ثواب ته ډېر ملوي. عرفات ورځ هغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام ابو داود امام نسائی رحمه الله دا روایت راوړي وی الحج عرفه. رسول الله په حج کې خو غټ ورځ د عرفات ته ورځ ده دا غټ ورځ ده. په روایت کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړي رسول الله وی خیر الدعاء دعاء يوم عرفه. غره الدعاء اخذ عرفات د ورځې له دعا دومره اوچته ورځ پر روانه ده
چې کله موږ سوچ وکړو چې الله سبحانه وتعالی خلق غختلی دی خپل کور ته او هغه په مینا کې په عرفات کې مزدلفه کې د الله لپاره تلبیه وي. نن سحر ما حالات کتو یو ویډیو می کته التلبيه روانه بوچت اواز بين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك يا دبل تكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. نظم خپل ځاني د خلکو د دې سخت پسخيږي د سمو چت انسانان دي سمرو چت انسانان دي کوم چې حج لتلي دي والله د حج نصیب کړي لأنهم ضيوف الرحمن لأنهم وفد الرحمن حديث كرازي الله أكبر ده الله ملماني تلي بالله بزي تلي ده بالله بزي تلي مين سړی خپل کور پرې دیو بچی پرې خو دیو تله څومره بستړی کیږي او څومره وږي کیږي او تګي کې دي مرشي ډیر جن مرشي کې دي شي مرشي ته هر څه ته غاړه خو دی ولي د الله سبحانه وتعالى رضا لپاره تله. کله چې انسان دې خبر ته سوچي کی نو داغه د زړه ته به چې دغه ټک کوي چې زول باغ کې نه مولا. امام ابن رجب رحمه الله په خپل یو کتاب کې د اشعار نقل کړي تاسو ته بیانومه د فائدې لپاره د دې سره د زړه ټکور شي. هغه سوي من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه. څوک چې عرفات کې نشي ودرې د طاقت نشي تل نه لري نو د الله د حدود سره دی ودرېږي. خبره ختم شي خو نه سمت دی چې عرفات تل نه دی ته آزاد نه عرفات ولل تلګي بندگی کې نه تل الله بندگی کوا. من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه. دي حدود سره ودري بيوي. ومن لم يستطع المبيت بمزدلفه مزدلفه کې چې شپه تیر نه کړه طاقت نشته ندته ما غيو نصيحت كيف فليبيت عزمه على طاعه الله ليقربه ويزدلفه. ندي خپل عزم اراده د دې په خلري د الله سبحانه وتعالى د بندګۍ لپاره د خپ جوش کې لګي چې د الله ته نږدې شي. چاته نږدې شي؟ الله ته نږدې شي. ومن لم يقدر على نحر هديه بمنن او د چا چې طاقت نشته چې خپل ساروي علال کې بکم زیږي په مینا کې فليذبح هواه هنا ليبلغ به المنى. ندې د خپل خواهشات علال کې دلته کنه ساروي ته نشي علال ولای کنه مینا کې نسیجلو کا خواهشات علال کا کوم خواهشات چې استادي چې هغه تر الله دین نه لري کې د الله نه فرمانی وکړه هغه علال کې ليبلغ به المنى خپل مقصد ته ورسي. مقصد الله رضا ده کنه د علال کې ته د الله رضا ته ورسي. باخره کې سوي ومن لم يستطع الوصول للبيت لانه منه بعيد او څوک چې الله کور ته نشي رسیدي ځکه چې د الله کور ته لري دي فليقصد رب البيت فانه اقرب اليه من حبل الوريد. کور خدای الله لري دي کنه ندې دي چې لوکي د الله سره دی رابطه قائم کی چې هغه دې مرید دي رګنم نږدې شي الله کور خلري دا غنځ دې رب سره رابطه ساته نه د حج نه کول دا مطلب نه دی چې منګه بس آزاد یو چې سم پزړه کې راځي به کو او دا خبر د حجیانو لپاره نه. حجیان الته بندگی کوي نو موږ الله سبحانه وتعالى بندگی بدل تکو. الله سبحانه وتعالى د حجیانو حفاظت وکړي.